چې جنازه په کټ باندې واچولی شي او دا ډېر ناشنا کټ دی دا هغه کټ دی چې دا خالي کېږي نه او چې یو تی کوشي یو بل وروخیږي او نن پې ځیم سبا به پې تی یا نن پې تی سبا به پې ځیم نو دغه کټ هم پکار دی دا کټونه چې ته یې غم راغستی دنیا کې چې دا پاسته وي او دا مزېدار وي نو دا که ته په ځمکه باندې ویده شي هم څه پروا نه کوي هغه وخت به بیا هم تېرېږي خو غم د دغه کټ د وخت په کار دی چې کله دې په دغه کټ کښېږدي او قبر ته جوړي نو ستا به سهار وي دغه غم په کار دی دا نعش او دا کټونه چې دا مړي پرېږدي که نه دا ډېر د عبرت ځای چې کله سړی ورته ګوري او د عبرت دپاره د مؤمن د عبرت دپاره چې زړی ژوندی نو کافي چې صرف دغې ته وګوري چې وروره نن پې دی دی سبا پې ځای او ځکه ابوالدرداء رضی الله عنه یو پیر په جنازه کې روان و ډېره ګڼه و چا تپوس وکړي جنازه د چا ده نو هغه کس ته وایي ستا ده په دې خفه شو چې ما سوال څه وکړو دی جواب سره کوي ستا دی هغه ورته یې خفه کېږم که ستا نه دی زما ده اشاره دې ته کوله ابوالدرداء رضی الله عنه چې نن دی دی سبا ته او که نن ته سبا زیم او که نن زیم سبا ته خو روان ټول یو صرف دغه دی چې مخکې ورستو کېږي به